د هلمند ولایت کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د بولان په څېړنیز فارم کې د ګڼ شمېر نورو تخمونو ترڅنګ سږکال د غنمو او اوربشو پر تخمونو باندې د مسلکي کارکوونکو لخوا څېړنې ترسره کیږي چې دا به د هلمند ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې د کروندګرو لپاره د لوړ عاید ترلاسه کولو سرچینې وګرځي. یعنې مورني تخمونه موږ تقریبا 48,244 متره مربع ځمکه کې کرلي دي چې دې تخم تولید دا 10 دانې ورايټیانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډېر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه یې بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي. همداراز د بولان څېړنیز فارم مسؤلین وایي دوی به په راتلونکي کې د بیلابیلو نباتاتو، حبوباتو، سبزیجاتو او میوه‌جاتو د تخمونو د اصلاح، ترویج او تکثیر په برخه کې خپلې هڅې لا نورې هم ګړندۍ کړي. 10 رقمه مورني تخمونه چې د هغو څخه د کال دپاره هستوي تخمونه تولیدوو او ورسره د 14 ټنو د مورني تخمونو پلان لرو چې په هغو باندې هم کار کوو کړی مو دي. بل خوا بیا د دې ولایت د یو شمېر کروندګرو په خبره څېړل شوي تخمونه د دوی لپاره ګټور او له ناروغیو څخه پاک ښودل شوي چې له درکه یې دوی لوړ عاید ترلاسه کړي دي، خو لا هم د کرنې ریاست څخه د ورته نورو تخمونو د اصلاح او څېړنو غوښتنه کوي. دا بیخي ښه دی، دا خو بیخي ښه کار دی چې دا ریښه کړي. هغه نور خو بیا دونې نه کوي، دا نور غنم خو بیا هغه خو داسې شی نه کوله او دا تخمونه ښه دي. دا تخمونه ښه وده کوي او دلته ښه کرنه ده، اوبه هم دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ اوبه هم غواړي، دغو نه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک، یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو. دا په داس حال کې دی چې هلمند کې د اصلاح شوو تخمونو په مروج کېدو سره په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د نباتي ناروغیو مخنیوی تر ډېره بریده شوی دی.